کفارو د قرآن مجید اوریدل منع کړه، مګر هلته د قریشو د اشرافو او سردارانو څخه 3 نفره وه: ابو جهل، اخنس ابن شریق او ولید ابن المغیره. څوک وایي ابو سفیان و. دغه 3 نفره چې د قریشو رئیسان وه، د شپې به په پټه په تاریکه او تنهایی کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته کور ته ورتله او هلته به پټ د جواله شاته ولاړ وه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې به د شپې په لمانځه کې قرآن مجید وایه، غوږ به یې ورته نیولی و او هغه به یې اورېدی، ځکه ټولو عربو د ښه او فصیح بیان سره خاصه علاقه درلودل. حتی عربو به هر کال بازار جوړاوه، عمومي لوی مجلسونه به یې جوړول چې هلته به یې مقالې، قصیدې او شعرونه ویل. د دغه اشعارو او اقوالو د فصاحت او بلاغت د سنجولو او اندازه کولو د پاره یې خاص قاضیان او فیصله کوونکي هیئتونه درلودل. هر شعر یا قصیده چې به تر نورو ټولو ډېره لوړه او بې علته وه، د هغه وویونکي ته به یې جایزه ورکول او هغه قصیده به یې د 1 کال دپاره پر کعبه شریفه ځړول. او د عربو په تاریخ کې تر ټولو ښه قصیدې 7 قصیدې راوتلي دي چې اوس هم د هغو قصیدو کتاب موجود دی چې د 7 المعلقات په نامه سره یادیږي، یعنی 7 زړول سوي قصیدې. حتی په عربي او عجمي ملکو کې د عربي ژبې د زده کړې دپاره په درس ویل کیږي. اصلا د عربو سره د فصاحت او بیان قدرت موجود و او عرب ملوک الفصاحه بلل کیږي، نو عرب د فصاحت او بلاغت استادان و. هر وخت چې به ښه او فصیح کلام اوریدي، غوږ یې ورته نیوي او خوند یې پر اخیستی. نو دغه 3 نفره به د شپې تنها او په جلا جلا ډول هلته ورتله او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه به یې د کلام الله تلاوت اوریدي، هغه هم د جواله تر شا. یوه شپه دغه 3 نفره سره یو ځای سوه او یو د بل په مقصد هم پوه سوه. نو اخنس ابن شریق وویل: یا ابا جهل، ته او موږ د قرآن د اوریدلو د پاره هر شپه دلته راځو، که دغه د قریشو جاهلانو ولیدلو هغه به څه وایي؟ نو یو وعده سره وکړه چې بل وخت به نه راځو. بس دغه مو آخري شپه وه، خو بله شپه بیا سره مخامخ او یو ځای سوه. دا یې په وسه نه سوه پوره چې د قرآن مجید د اوریدلو څخه صبر وکړي، ځکه قرآن مجید خپل خاص تاثیر لري، حتی کفار یې هم اوري. دغه 3 نفره دلته 4 واره سره یو ځای سوي دي، خو په آخر وار کې اخنس ابن شریق ورته وویل: یا ابا جهل، وعده مو سره وکړه او پر هغه مو وفا ونه کړه، نو ولې نه مسلمانان کیږو؟ اسلام به قبول کو، که محمد صلی الله علیه و آله وسلم کامیاب سو، موږ ته هم فایده را رسیږي، او که یې درواغ ویل، العیاذ بالله، د ده درواغ د ده پر غاړه دي. ابو جهل علیه لعائن الله وویل: ورونو، ابو جهل په قریشو کې د بني مخزوم د شاخه څخه دی او محمد صلی الله علیه و آله وسلم د بني هاشم څخه دی، او په قریشو کې دغه 2 قبیلې هغه سرداري زموږ په اصطلاح هغه ستانه قبیلې دي، او دغه 2 قبیلو به همیشه په فخر، شرف او عزت کې مقابله سره کول. نو ابو جهل وویل: موږ او بني هاشم په مجد او عزت کې همیشه سیالي، رقابت او مقابله سره وکړه، لکه د مسابقې 2 آسان چې سره ځغلي. که دوی خلقو ته ډوډۍ ورکړه، موږ هم ورکول. که دوی د حاجیانو د پاره اوبه برابر کړې، موږ هم برابرولې. دا ټوله د شرف د پاره، تر څو چې په دوی کې نبی پیدا سو. والله نه به ایمان راوړم او نه به مسلمان سم. تاسې پوه سواست چې د ابو جهل کفر د بغض او عناد، رقابت او سیالۍ په سبب وو. د اسلام څخه د ده مخ اړول په دې سبب نه وه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې صادق نه بلی. دی پوهېدی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خپل رسالت کې صادق دی، مګر د جاهلیت قومي اختلاف او سیالي، کبر او غرور
ابو جهل د دې څخه منع کاوه چې مسلمان سي. د ابو جهل دونه غرور او لویي وه چې د مرګ په وخت کې لا د هغه څخه لاس نه اخیستی. د بدر په غزا کې ابو جهل د معاذ او معوذ د طرفه په تورو ووهل سو. ابو جهل ولوېدی مګر مړ نه سو. نو کفار وتښتېدل او ابو جهل په میدان جنگ کې زخمی پاته سو. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ په مړو او زخمیانو کې ګرځېدی او د هغو اسلحه یې ټولول. پر ابو جهل پیر سو چې زخمی او د مرګ په حالت کې و. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ ورته وویل ته د الله دشمن دلته یې؟ نو د ابو جهل پر ځګر ور وختی. د سیرت کتابونه د عبدالله ابن مسعود جسم او قیافه داسې بیانوي. عبدالله کوچنی ګردی او ډنګر سړی و. نری نری پونډې یې وې. یو وخت په مدینه منوره کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او اصحاب کرام ناست و. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ د خرما و درخت ته وختی. د ختلو په وخت کې د پونډې ښکاره سوې. ځینې اصحاب کرامو دغه د پونډیو پر ډنګرتیا وخندل. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل تاسې د عبدالله د پونډیو پر ډنګرتیا خاندئ؟ په والله د عبدالله پونډی د الله جل جلاله په حضور د احد تر غره درنې دي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي که څوک غواړي چې قرآن مجید تازه او خوندور په داسې شکل سره واوري لکه نازل سوی چې دی، نو دی د ابن ام عبد څخه واوري، یعنی د عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ څخه دی واوري. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ هغه څوک دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به د څخه غوښته چې قرآن مجید ورته ووایي. یو وخت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل یا ابن مسعود قرآن راته ووایه. ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ ورته وویل تا ته ووایم؟ حال دا چې پر تا نازل سوی دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل وی وایه زه خوښ لرم چې ستا څخه یې واورم. او ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ هم ورته وایه. کوم وخت چې دغه آیات شریف ته ورسېدی چې د سورة النساء 41 او 42 نمبر آیاتونه دي فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ وایي په دغه وخت کې مې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وکتل ومې لیدل چې تر مبارکو سترګو یې اوښکې راتویېدې او ویې فرمایل حسبک حسبک کافي دی کافي دی. دغه عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ دغه کوچنی او ضعیفه سړی چې د هذیل د قبیلې دی د اسلام په شروع کې د قریشو شپانه. ابو جهل واوریدل چې ابن مسعود مسلمان شوی دی، ډیر په قهر سو او بیا یې د مکې مکرمې په لارو کې عبدالله پر یوه لار ولیدی. نو یې تر غوږ ونیوی او د جیبه څخه یو میخ راویستی. د عبدالله غوږ یې پر دیواله ور میخ کړ. ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ د دیواله سره ولاړ او غوږ یې میخ و. دونه وینې ځینې بهېدلې وې چې تر مځکې رسېدلې وې څو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ راغلی او خلاص یې کړ. دغه ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ د بدر په غزا کې د کفارو تر ماتې او شکست وروسته د جنگ په میدان کې ګرځېدی چې پر ابو جهل پیر سو. ابو جهل لا تر اوسه ژوندی دی چې عبدالله ابن مسعود پر ځګر ور وختی او تر ژیره یې ونیوی، غاړه یې ورسمه کړه، غواړي چې سر یې ورپرېږدي. ابو جهل ملعون وپېژندی او ورته ویې ویل و ډېرې سختې لوړې ته وختې ای شپانګیه، یعنی و داسې سخت او مشکل ځای ته وختې چې څوک نه سوای ورختلی چې مقصد یې خپل ځان و. او بیا یې وویل چې سر مې پرې کوې غاړه مې اوږده ورسره پرې که چې سر مې لوی ښکاره سي. دغه ملعون په مرګ یا تر مرګ وروسته هم فخر او لویي غواړي. خیر عبدالله رضی الله تعالی عنہ یې سر ورپرې کړي، غواړي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته یې وروړي او ورته ووایي دغه دی عدو الله مې ووژي. خو د ابو جهل سر لکه د غوایي دونه غټ دی
او ابن مسعود کوچنی سړی دی، دغه لوی سر نسی وړلای، نو یې د تورې په نوک د ابو جهل غوږ ورسری کړي او په سوري کې یې تناو ورواچاوه کشویه. دی رهي دی سر پسې کېږي څو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورورسېدی. پس له هغه څخه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سر وپېژندی، نو یا عبد الله رضی الله تعالی عنه ته وویل یا ابن مسعود الاذن بالاذن، یعنی ستا غوږ په مکه مکرمه کې درسری کوي او تا د غوږ دلته په بدر کې، او سر یې هم ګټه. دغه ابو جهل خبیث ښه پوهېدی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم صادق او قرآن مجید الهی کلام دی، خو حسد او عناد، عداوت او رقابت نه پرېښاوه چې مسلمان سي، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به یې همیشه ازاراوه. کفارو به ویل دغه قرآن سحر دی. په کفارو کې څوک وو چې ویل دغه قرآن سحر دی؟ ولید ابن المغیره و، هغه چې قریشو د خبرو د پاره ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورولېږي. ولید ورغلی او ویل ای وراره، تا خپل قوم ته داسې شی راوړي چې بل چا خپل قوم ته نه دی راوړي. پلرونه دې راسپک کړه، زموږ الهو ته دې بد وویل، مړي دې په بدو رایاد کړه. دغه شی که تا ته د جن څخه در پیښ وي علاج به دې وکړو، که په دغه طریقه سره مال غواړې دونه به درکو چې تر موږ ټولو مالداره او غني سې. که رتبه او مرتبه غواړې د مکې مکرمې پاچا او رئیس به دې کو. که ښځه غواړې د هر چا لور چې دې خوښه وي هغه به در په نکاح کو، خو دغه کار پرېږده. غواړه څه غواړې؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وویل غوږ ونیسه یا عم ورونو، ښځه، پیسې، پاچهي دا ټول خرافات دي. طالب الله، طالب الاخره، پاچهي، پیسې او ښځه نه غواړي. دغه ټول د خلقو د خطا وتلو یا خطا ایستلو شیان دي. اصلي مقصد بل شی دی چې هغه د الله جل جلاله رضا او جنت دی. هغه جنت چې عرضها السماوات والارض. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل غوږ ونیسه. د ده په جواب کې فقط د حامیم السجده سورت ورته تلاوت کړي. حامیم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. سو دا الله جل جلاله ودې قول ته ورسېدی چې فرمایي فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. کم وخت چې ولید دغه آیات شریف واورېدی وبېرېدی چې پر موږ به هم د عادیانو او ثمودیانو پر قسم عذاب نازل سي. نور ولاړ سو او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر مبارکه خوله لاس ور ونیوی او ویل اسألک بالله رحم. او بیا چې بیرته خپل قوم ته ورغلی نو یې ورته وویل یا قوم، په تاسې ټولو کې زه په شعر او نثر پوهېږم، په کهانت او جادوګرۍ کې معلومات لرم، په سحر او لیونتوب پوهېږم، خو ما د محمد صلی الله علیه و آله وسلم څخه داسې خبرې واورېدې چې هغه ډېرې خوږې وې. په خبرو کې یې اعجاب او ښایست پروت دی، د خبرو لفظ یې میوه لري، د خبرو معنا یې تنده لرې کوي. د ده خبرې پر هر چا لوړېږي او څوک نسي پر لوړېدلی. دا د قرآن کریم په باره کې د کفارو حکم او فیصله وه. هغه نورو قریشو په یوه وار پر نارې کړه دا څه خبرې دي چې ته یې کوې؟ که زموږ جاهلانو دغه ستا خبرې واورېدې ټول اسلام ته داخلېږي. په والله ته به تر هغو زموږ د مجلس څخه ونوځې چې یوه د عیب خبره پر ونه کې یا عیب پر ونه وایې. ولید ویل څه ووایم؟ قریش ویل فکر وکړه. ویل فکر مې کړی دی. قریش ویل قدر. نو ولید ویل ښه خبره دا ده چې ووایاست دی ساحر دی او دغه قرآن سحر دی
الله جل جلاله د دغه ولید په باره کې په قرآن مجید او سورة المدثر کې فرمایي: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. الله جل جلاله فرمایي: ما او هغه څوک چې یوازې مې پیدا کړی دي چې دغه ولید دی سره پرېږده او بیا مې وده ته ډېر زیات مال ورکړي او زامن مې ورکړه چې دغه ولید سره به په هر مجلس کې حاضر و او دلته مې په دنیا کې د عزت او مشرتوب ټول اسباب آماده کړه او بیا طمع او امید کوي چې نور به هم ورزیات کم. هیڅ کله داسې نه کوم چې مال او نعمتونه دې نور هم ور ډېر کم. بېشکه چې هغه زموږ آیاتو لره مخالف او عناد کوونکی و. ژر ده چې د اور پر لوړ غره به یې وخېژوم. بېشکه هغه فکر وکړي چې پر قرآن مجید څنګه طعن یا عیب ووایم او په خپل زړه کې خبره جوړه کړه چې ووایي قرآن کریم سحر دی پس ملعون او هلاک رسو. څنګه یې دا خبره جوړه کړه بیا دې هلاک او ملعون سي خراب او برباد سي. څنګه یې دا خبره جوړه کړه چې قرآن سحر دی. بیا یې محمد صلی الله علیه و آله وسلم یا قرآن ته وکتل بیا یې مخ تریو او تندی غوټه کړي. بیا یې محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته شا کړه او د اسلام څخه مخ واړاوه. نو یې وویل نه دی دغه قرآن مګر سحر دی چې د نورو ساحرانو څخه را نقل سوی دی. دغه آیاتونه د دغه سوال او جواب په باره کې نازل سوه چې کفارو پر دې اتفاق وکړي چې قرآن مجید سحر دی. مګر قسم په الله چې قرآن نه سحر دی نه شعر دی. دا د الله جل جلاله کلام دی، دا نور دی. کفارو به ځینې وختونه ویل چې قرآن شعر دی. الله جل جلاله د سورة یاسین په 9 او 80 نمبر آیاتو کې فرمایي: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. يعني موږ محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته شعر نه دی ورښولی او دلر شعر ویل هم نشای. نه دی دغه قرآن مگر خالص واز او نصیحت او قرآن د احکام ښکاره کوونکی دی چې وبېروي دغه قرآن هر هغه څوک چې د ژوندي زړه خاوند وي او پر هغه کافرانو چې قرآن نه مني حجت او د عذاب خبره ثابته سي. کفارو به بیا ځینې وختونه ویل محمد صلی الله علیه و آله وسلم مجنون او لیونی دی. ځینې وختونه به یې ویل دغه قرآن یو سړی ورشوي. هلته په مکه مکرمه کې یو عجمي سړی و چې تورې یې جوړولې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به کله کله و هغه ته ورتلی او هغه به و اسلام ته دعوتاوه. کفار به ویل دغه سړی و محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته قرآن وښیي. حال دا چې هغه سړی په خپله عجمي و نو یو عجم به څنګه و د صلی الله علیه و آله وسلم ته دغه فصیح او بلیغ دغه معجز قرآن وروښیي. نو ځکه الله جل جلاله د سورة النحل په 103 نمبر آیات کې فرمایي: ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين. يعني او خامخا مشته معلومه ده چې دغه کفار وایي چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته یو بل بشر یا بل انسان ښوونه کوي. خدا هیڅ کله نشي کېدلی
ځکه هغه څوک چې دغه کفار د محمد صلی الله علیه و آله وسلم معلم بولي د هغه ژبه عجمي ده او دغه قرآن په معلومه فصیحه بلغه عربي ژبه سره دی. تاسې عرب یاست، مثل یې نسی جوړولای، نو یو عجمي به څنګه دغه قرآن جوړ کړي؟ کفارو به ځینې وختونه ویل دغه قرآن الهي کلام نه دی، بلکې محمد صلی الله علیه و آله وسلم یې د خپل ځان څخه جوړوي. نو الله جل جلاله فرمایي تاسې ته چیلنج درکوم، تاسې ته حد او اندازه ایږدم، که مو په وسه پوره وي تاسې هم د دغه قرآن مثل جوړ کړئ. محمد صلی الله علیه و آله وسلم بشر دی، تاسې هم بشر یاست. هغه علیه الصلاة والسلام عرب دی، تاسې هم عرب یاست. که ده علیه الصلاة والسلام د خپل ځان څخه راوړی وي یا نور خلقو ورښوولی وي، تاسې هم د دغه قرآن په مثل سره بل قرآن جوړ کړئ. یوازې تاسې انسانان نه بلکې پیرانان هم در سره ملګري کوي او تاسې په ټولو د دغه قرآن مثل جوړ کړئ. الله جل جلاله د سورت بنی اسرائیل په 88 نمبر آیات کې فرمایي قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. یعنی اے محمد صلی الله علیه و آله وسلم دوی ته ووایه که ټول انسانان او ټول پیرانان د دې دپاره سره راټول او یو ځای سي چې د دغه قرآن په مثل سره بل قرآن راوړي یا جوړ کړي، هیڅ کله به د دغه قرآن مثل را نه وړي، که څه هم ځینې د دوی د ځینو نورو سره کومکان او مرسته کوونکي سي. بیا الله جل جلاله و کفارو ته وایي که تاسې رښتیا وایاست چې دغه قرآن د بشر د طرفه څخه دی، فقط لس سورته د دغه قرآن په مثل سره راوړي. الله جل جلاله د سورت هود په 14 نمبر آیات کې فرمایي ام یقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين. آیا دغه کفار وایي چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم دغه قرآن د خپل ځان څخه جوړ کړی دی؟ اے محمد صلی الله علیه و آله وسلم دوی ته ووایه نو تاسې هم د خپل ځان څخه دغسې جوړ سوي لس سورته په مثل د دغه قرآن راوړي او بې له الله جل جلاله څخه بل هر څوک چې ستاسې په وسه پوره وي د خپل کومک دپاره راوبولئ، که تاسې په دغه خپل قول کې صادقه یاست. او بیا الله جل جلاله د سورت هود په 14 نمبر آیات کې فرمایي فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا انما انزل بعلم الله وان لا اله الا هو فهل انتم مسلمون. نو که دغه کفارو د دغه غوښتنې جواب در نکړي، د دغه لسو سورتو د راوړلو څخه عاجزه سوه، نو ای مسلمانانو تاسې پوه سئ چې بېشکه دغه قرآن د الله جل جلاله په علم سره رالیږل سوی دی، د بنده کلام نه دی، او په یقین سره پوه سئ چې بل هیڅ لایق د عبادت نسته بېله د الله جل جلاله څخه. نو آیا تاسې مسلمانان یاست؟ ورونو، اول و کفارو ته وویل سوه که تاسې رښتیا وایاست چې دغه قرآن د بشر کلام دی، نو تاسې هم مثل د دغه قرآن جوړ کړئ. چې دلته په ټول قرآن سره چلنج یا تحدي ورکول سوه. بیا ورته وویل سوه که د ټول قرآن مثل او مشابه نسی راوړلی، نو فقط لس سورته د قرآن په مثل سره جوړ کړئ. خو اوس الله جل جلاله و کفارو او منکرانو ته وایي فقط یو صورت، یو کوچنی صورت د قرآن مجید په مثل سره جوړ کړئ. الله جل جلاله د سورة البقره په 23 نمبر آیات کې فرمایي وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. کچیر تاسې د هغه قرآن څخه چې موږ پر خپل بنده محمد صلی الله علیه و آله وسلم نازل کړی دی په شک یاست،
نو تاسې فقط یو صورت د دغه قرآن په مثل سره راوړئ او ای مشرکانو د دغه کار د پاره به له الله جل جلاله څخه نور خپل ټول کومکان هم راوبولئ که چیرې تاسې په دغه خپله دعوه یا وینا کې صادقه یاست چې دغه قرآن د بنده کلام دی. او بیا ورسته ورته فرمایي فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للكافرين. که چیرې تاسې دغه کار ونسئ کولای او کولای هم نسئ، نه یې اوس جوړولای سي او نه یې پاینده کې جوړولای سي، نو د هغه اوره څخه وبېرېږي چې بوټي او لرګي انسانان او ډبرې دي. دغه اور د کافرانو د پاره آماده سوی او تیار سوی دی، د هغو کسانو د پاره دی چې د الله جل جلاله کلام نه مني. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و قریش وویل ای قریشو، ما دغه قرآن د خپل ځان څخه نه دی راوړی، کما راوړلی ما به د خپل ژوند د شروع څخه راوړی وای. ما په تاسې کې 40 کاله عمر تیر کړي او تاسې د صادق الامین نوم را باندې ایښی و. اوس پس له 40 کالو څخه درواغ درته وایم؟ کم وخت چې د روم پاچا هرقل د ابو سفیان څخه پوښتنه وکړه آیا محمد دغه د نبوت تر دعوې د مخه یو درواغ ویلی دی؟ ابو سفیان ویل یا. نو هرقل ویل دا امکان نه لري چې یو چا دې د خلقو سره درواغ نه ویلی او بیا دې پر الله جل جلاله درواغ ووایي. درواغجن د کوچنیوالي څخه او په خپل ټول عمر کې درواغجن وي، دا امکان نه لري چې یو څوک دې تر 40 کلنۍ وروسته درواغ شروع کړي. الله جل جلاله د سورة یونس په 14 نمبر آیات کې فرمایي قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. یعنی اے محمد صلی الله علیه و آله وسلم دوی ته ووایه که د الله جل جلاله خوښه او اراده وای ما به هیڅ کله دغه قرآن تاسې ته نه وای لوستلی او نه به الله جل جلاله تاسې په دغه قرآن خبر کړي وای. په تحقیق زه په تاسې کې د مخه تر نزول د دغه قرآن ډېر عمر و اوسېدلم. آیا تاسې عقل نه لري؟ یعنی ما په تاسې کې ډېر عمر تیر کړي او هیڅ وخت مې درواغ ونه ویل. آیا تاسې عقل نه لري چې اوس به تر 40 کالو وروسته درواغ درته وایم، هغه هم پر الله جل جلاله؟ مگر کفارو بې له خپلو خواهشاتو او شهواتو په بل هیڅ شي کې فکر نه کاوه، حتی دغه د قرآن مجید لو او ښکاره معجزه هم درواغ وبلل. هغه قرآن مجید چې الله جل جلاله د هغه په باره کې د سورة العنکبوت په 51 نمبر آیات کې فرمایي اولم یکفهم انا انزلنا عليك الكتاب یتلى علیهم. یعنی آیا دغه کفارو لره دا بس او کافر نه دي چې موږ پر تا کتاب قرآن مجید نازل کړی دی چې همیشه و دوی ته یا پر دوی لوستل کیږي؟ آیا دغه کفارو لره دغه قرآن کافی دلیل نه دی؟ هو والله دغه قرآن بس او کافی دی چې ابدي معجزه او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د رسالت شاهد وي. ځکه قرآن کریم د یو طرفه نه بلکې د ډیرو طرفو څخه معجزه ده. تاسو وګورئ قرآن مجید همیشه نوی او تازه دی، هیڅ لوړوالی نه لري. د مثال پر ډول سورة الفاتحه یا الحمدلله موږ او تاسې او نورو مسلمانانو د کوچنیوالي څخه تر اوسه پورې څو واره ویلې او اورېدلې ده؟ په زرو او لکو ځله. ښه، که اوس بیا هم یو څوک الحمدلله وایي آیا زړه او پخوانی ورته معلومیږي؟ یا هیڅ کله نه. دا د قرآن مجید خاصیت دی، هر څونه چې دی ویلی وي او اوس یې بیا وایې نوی او تازه دی، چې دغه خاصیت بل په هیڅ شي کې نسته. مثلا ته مسافر یې او د هغه نږدې دوست ته طرفه یو لیک درته راغلی لکه خپله ښځه یا اولاد او تا هم د دغه لیک ډېر انتظار ایستلی وي. دغه دی هغه ستا د زړه د غوښتنې لیک درته راورسېدی. معلومه خبره ده چې په ډېر تلوار یې خلاصوې، ځکه شوق دې دی چې په حال یې خبر سې.
د اول وار د پاره چې دغه لیک وایې ژبه دې په اوله لیکه کې وي خو سترګې دې د ډېره شوقه او تلواره پر دوهمه لیکه ګرځي. دا یې هغه اول وار ویل وه. دوهم وار ویل یې هغه چې بیا کوټې یا دکان یا د کار ځای ته ولاړ سې هلته بیا دغه لیک وایې خو دا وار ویل ساړه وي. داسې نه وي لکه هغه اول وار. شوق په هغه اول وار ویلو کې ډیر وي. دریم وار ویل یې بې خونده او بې مزه وي. څلورم وار ویل اجباري وي. بیا نو په دغه لیک څه کوي؟ معلومه خبره ده د بیکاره او کچره شیانو سره غورځول کیږي. مګر قرآن یوه ورځ دې هم دا احساس کړی دی چې ویل یې تکرار او بې مزه دي؟ یا والله حتی دغه سورة الفاتحه یا الحمدلله چې هر ورځ یې په مقرره لمانځه کې 22 واره وایو، آیا چا یې د زوړوالي احساس کړی دی؟ او دا هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د قول معنا ده. په ترمذی شریف کې حدیث دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د یوې موضوع په باره کې خبرې کولې او وی فرمایل دا به فتنه وي. اصحاب کرام وویل یا رسول الله دغه فتنې څخه به خلاصوالی څنګه وي؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل کتاب الله فيه نبأ ما كان قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه هو الذي لم تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د قرآن مجید په باره کې فرمایي دا دغه ذکر سوی یا تلاوت سوی حدیث شریف ترجمه ده. د فتنو څخه خلاصېدل په کلام الله قرآن مجید سره دی. دا هغه کلام الله دی چې په هغه کې د هغه کسانو حالات او اخبار موجود دي چې تر تاسې د مخه وه او د هغه کسانو حالات پکې موجود دي چې تر تاسې وروسته دي او ستاسې په مابین کې حکم او فیصله کوونکی دی. قرآن مجید صاف او واضح بیان دی. فکاهیات عبس او بے معنا خبرې نه دي. که چا په دغه قرآن مجید سره حکم کول او عمل کول پرېښول الله جل جلاله به هغه هلاک کړي. که چا بې له قرآن مجیده په بل شي کې هدایت او سمه لار غوښتل الله جل جلاله به یې ګمراه کړي. قرآن مجید د الله او بندگانو په مابین کې ټینګه او مضبوطه واسطه ده. قرآن مجید د الله جل جلاله یادول او ذکر دی. قرآن مجید صراط مستقیم دی. د قرآن مجید په عمل کولو سره څوک د حق څخه نه اوړي او نه پر ژبو چټي او بیکاره شیان جاری کیږي. د قرآن مجید په ویلو او عمل کولو علما نه مړیږي او قرآن مجید په ډیرو ویلو او تکرارولو سره نه زړیږي. د قرآن مجید عجایب پای ته نه رسیږي. قرآن مجید هغه کلام دی چې پیرانانو واورېدی د دې څخه نسوه منع چې ووایي موږ یو عجبه قرآن واورېدی چې وسمې لارې ته یې لارښوونه کول نو موږ پر هغه ایمان راوړي. که چا قرآن مجید وایه یعنی د هغه احکام او اخبار یې بیانول هغه حق او رښتیا وایي. که چا عمل په وکړي اجر او ثواب ورکول کیږي. که چا حکم په وکړي عدل یې وکړي. که څوک و قرآن مجید او د هغه و احکامو ته دعوت او بلنه کوي
وصراط مستقیم ته بلنه او لارښوونه یې وکړه. وصراط مستقیم ته یې بلنه او لارښوونه وکړه. الحدیث. ورونو اوس د قرآن مجید حقیقت او ماهیت در معلوم سو. خیر بحث به نه اوږدوم. قرآن مجید د هر اړخه څخه معجز او معجزه دی. خو موږ په تیر شوي بحث کې وویل قرآن مجید چې هر څونه ډیر هم تکرار کې بیا هم نوی دی، زړېدل نه لري. د کلام الله د معجزاتو څخه بله معجزه دا ده چې فرید او بې مثاله کلام دی. د هیڅ چا د خبرو سره نه مشابه دی او نه ورسره ګډېدلی شي. هر څوک چې وي او هر څونه لوړ بلیغ او فصیح بیان یې وي، قرآن مجید د هغه د بیان سره نه یو ځای کېدلی شي او نه سر ورسره خوري. تاسو ته معلومه ده نن ورځ که یو څوک وغواړي چې په یو علم کې ډاکټري یا دکتورا واخلي، نو د هغه علم څخه یو باب یا یو بحث اختیار کړي چې په دغه باره کې څېړنه کوم او یو څه لیکم، نو دغه نفر د هغه بحث په متعلق مثلا 10 کتابه سره یو ځای کړي. حال دا چې د هغه کتابو مصنفین سره جلاوي او د علم اندازه هم فرق سره لري، نو دغه نفر د هغه خپل اختیار کړي موضوع په باره کې یو څه معلومات د یو کتاب څخه او یو څه د بل کتاب څخه او یو څه د بل څخه ولیکي، چې په دې ډول د هغه خپل موضوع د پاره د 10 کتابو څخه مختلف معلومات سره یو ځای او ولیکي. نو دغه د لیکنه یو مستقله رساله سي او دغه رساله د هغه لیکونکي د پاره د دکتورا سبب یا ډیګري وګرځي. نو موږ ولیدل چې د یو چا خبرې یا لیکنه د یو بل چا د خبرو او لیکنې سره یو ځای کېدلی او ګډېدلی شي، که څه هم د دغو کسانو علمي سویه او استعداد فرق سره ولري، مګر دا هیڅ امکان نه لري چې کلام الله دې د بل چا د خبرو سره یو ځای شي. کلام الله د نورو ټولو خلقو د خبرو څخه فرق او تمیز لري، حتی د احادیث نبوي سره هم نشي یو ځای کېدلی. مثلا که ته د قرآن مجید څخه یو آیات ووایې او بیا تر هغه وروسته یو حدیث شریف ووایې، ته او اوریدونکي دا فهمولی شي چې هغه کلام الله قرآن مجید وو او هغه حدیث شریف وو. البته زما هغه کسان مقصد دي چې په عربي کې بلدیت، چې د عربي په ژبه کې بلدیت ولري، که څه هم قرآن او حدیث دواړه د الله جل جلاله د طرفه څخه دي، مګر د قرآن مجید لفظ او معنا دواړه د الله جل جلاله د طرفه څخه دي، او حدیث شریف که څه هم مفهوم او معنا یې د الله جل جلاله د طرفه څخه ده، خو لفظ یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د طرفه څخه دی. دا چې موږ وایو د حدیث شریف مفهوم او معنا د الله جل جلاله د طرفه څخه ده، د هغه د پاره دلیل د الله جل جلاله هغه قول دی چې په سورة النجم کې فرمایي: وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. یعنی محمد صلی الله علیه و آله وسلم د خپل غوښتنې او هوا مطابق خبرې نه کوي، بلکې هر څه چې دی علیه الصلاة والسلام وایي هغه الهي وحی دی چې ودا علیه الصلاة والسلام ته نازلیږي. نو د قرآن او حدیث د دواړو مفهوم او معنا د الله جل جلاله د طرفه څخه دي، خو صرف په لفظ کې فرق شته، بیا هم نشي سره یو ځای کېدلی. نو قرآن کریم کلام الله دی، فرید او بې مثله دی، دا امکان نه لري چې د بل چا د خبرو او کلام سره د ګډ او مخلوط شي. دغه ذکر شوی بیان د هغه اعجاز یوه نمونه وه چې د قرآن مجید په لفظ کې پروت دی، خو بیا هم د دغه لفظي اعجاز تفصیل په فتو او مختصره کتابو کې نه ځایږي، خو زه به په دغه سره کفایت وکم. همدارنګه د قرآن مجید په معنا کې په اقسامو اعجاز پروت دی چې د هغه اعجاز د بیانولو او تفصیل لپاره که ژوند او صحت باقی و ان شاء الله تعالی یو خاص بحث ولیکل شي چې هم به د کتاب او هم د فتو پر قسم و مسلمان ورونو ته تقدیم شي. خو اوس
په دغه اوسنۍ لیکنه کې فقط د نمونې پر قسم څه لږ شیان ذکر کیږي. په قرآن مجید کې داسې اخبار او واقعات بیان شوي دي چې بشر ته دا ممکنه نه وه چې په هغه واقعاتو دې خبر شوی وای. ځکه په قرآن مجید کې د بشر د اولنی خلقت یا پیدا کېدلو د شروع ټول تاریخ سجل او ثبت دی. د هغه وخت څخه چې الله جل جلاله د آدم علیه السلام د پیدا کولو یا خلقولو اراده وکړه او ملائکو ته وفرمایل زه د خټو څخه بشر پیدا کوم، کم وخت چې جوړ سو او روح مې پکښې پوکي تاسې به سجده ورته وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه حالاتو چا خبر کړي؟ دغه اخبار آسمانی خبرونه او د قرآن مجید په واسطه راته راغلي دي. بیا د ملائکو سجده او بیا د الله جل جلاله د طرفه و آدم علیه السلام ته انتباه او تحذير چې خبر اوسه شیطان ستا او ستا د اولادې دشمن دی، او بیا و آدم علیه السلام ته د شیطان وسوسه او د هغه منع سوي درخت څخه خوراک، او بیا د جنت څخه ومځکې ته د آدم علیه السلام راتګ، او بیا پر مځکه د آدم علیه السلام د ژوند شروع، بیا د قابل او حابل په مابین کې مشاجره، دغه رنګه د نوح علیه السلام رسالت او هغه واقعات چې د او د قوم په مابین کې پیښ شوه، بیا هود علیه السلام او د هغه رسالت، صالح علیه السلام او د هغه رسالت، د موسی او شعیب علیه السلام رسالت. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه ټولو واقعاتو چا خبر کړي؟ دغه ټول معلومات د الله جل جلاله د طرفه او د قرآن مجید په واسطه ورته راغلي دي. الله جل جلاله د سورة هود په 29 نمبر آیات کې فرمایي تلک من انباء الغیب نوحیها الیک ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا فاصبر ان العاقبة للمتقین. ورونو تر دغه آیات شریف د مخه په هغه نورو آیاتو کې الله جل جلاله د نوح علیه السلام قصه بیان کړې وه. نو اوس الله جل جلاله خپل رسول صلی الله علیه و آله وسلم ته فرمایي ای محمد صلی الله علیه و آله وسلم دغه د نوح علیه السلام قصه د غیبو اخبارو څخه ده چې موږ یې د وحی په واسطه تا ته رالیږو. د مخه تر دغه وحیو نه ته او نستا قوم په دغه قصه خبر واست، نو د کفارو پر آزارو صبر کوه او خپل تبلیغ ته دوام ورکه، بېشکه چې ښه خاتمه د پرهیزګارانو ده. او بیا الله جل جلاله د سورة هود په 120 نمبر آیات کې فرمایي وکلا نقص علیک من انباء الرسل، یعنی د تیرسو رسولانو ټول اخبار موږ تاته بیانوو. نو دغه د تیرسو انبیاو د قصو بیانول پر دې دلالت کوي چې دغه قرآن د الله جل جلاله د طرفه څخه دی، ځکه د هغو د ژوند تفصیل وهیڅ چاته نه معلوم. حتی د یهودو او نصاراو سره د یوسف علیه السلام قصه، د هود علیه السلام قصه، د صالح علیه السلام قصه نسته او نور ته معلومه وه. هو د دوی سره د حضرت مریم قصه سته، خو هغه هم مبهمه، داسې تفصیل لکه په کتاب الله او سنت نبوي کې چې موجود دی دوی یې نه لري. همدارنګه د الله جل جلاله د طرفه د قرآن مجید ساتنه د دې دپاره لوی دلیل دی چې قرآن مجید د الله جل جلاله د طرفه څخه دی. که دغه قرآن د بل چا قول او خبرې وای د تحریف او اړولو څخه محفوظ نه پاته کېدی. آیا د اسلام دشمنانو په قرآن مجید کې د تغییر راوستلو او اړولو دپاره کوشش نه دی کړی؟ آرام ناست دی؟ یا بلکې خپل ټول کوششونه یې کړي دي، خو کم وخت چې د قرآن مجید د تحریف او اړولو څخه عاجزه سوه، نو یې د قرآن مجید څخه زموږ په اړولو شروع وکړه او په دې کار کې کامیابه سوه. څو کاله مخکې بني اسرائیلو یو قرآن کریم چاپ کړي، ټول صحیح او د واقعي قرآن مجید سره موافق وو، عینا دغه قرآن وو، مګر په ټول قرآن کې یو ټکی یا یوه نقطه پرې ایښې وه، فقط یو ټکی. اصلا دوی دغه کار د یوه امتحان دپاره کړی وو چې آیا مسلمانان دې کار ته متوجه کیږي؟
او الله جل جلاله د قرآن کریم حافظ او ساتونکی دی کیا دغه د دوی د طرفه قرآن چاپ نشر او توزیع سو خو الله جل جلاله دغه د یو ټکي غلطیا ښکاره او واضح کړه او په ټولو اسلامي مملکتو کې دا اعلان وسو چې د قرآن کریم دغه نسخه د بین یوسي او د کتابخانو څخه راوایستل سوه او هغه فرق په دغه آیات شریف کې وو چې الله جل جلاله د سورة الانفال په 42 نمبر آیات کې فرمایي ليقضي الله امرا كان مفعولا خو اسرائیلو په یقضي کې د ضاد ټکی غرزولی وو او داسې ویل کېده ليقصي الله. محترم ورونو څرنګه چې فتا پای ته ورسېده نو زموږ پاته بحث به په راتلونکي دوهمه فته کې واوري ان شاء الله تعالی وما توفيقي الا بالله وهو السميع العليم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. د دعا په امید